مسکر حرام، هر نشه اور رواه البخاری د الله رسول فرمای دا حرام دي. بس اده شراب په حکم کې دي. کډیر کلوږي وسه چمبکه طویلونه کې درواغ وای د ملایانو په هغه مسله باندې عمل کوي چې ملا د کوم شي د لپاره مسله ویلې ده چې دا یار کمپنی والا دواو والا ګولۍ والا طبيبان استعمالول چې تم په هغه کې ستان شامل کته وایانو چې حلال سو ولې ظالم استاد کور ته بدا اور ورسیږي ستا کور ته ورسیږي راس یار ته خو مر سره څو ورځې کښېنې کبتی کې داسې یو د دماغ د خواڅه کمزوري سړی چې یار مولوي صاحب چې ودی ویل هغه منم چې دا کمر لنګي والا بغرد وز ما خلاف شي منم چې په ما بس پر مختلف هغه کمنټونه چې دی هغه وک په ما چې په کلیپونه چې دی هغه وچلې خو پرې دی والله کړم په خدای قسم کړي پرېږدم د خپل زوی په باره کې نه د خپل ورور په باره کې دا د ماشومان په باره کې کستا دي کده بل د هغو پر سر درته ولاړ یم. مختصره خبره دا درته کوم عزیزان، یو کوچنی بچی 12-15 کالو ماشوم و په نشو کې راغلی و هغه مړ سوی بیا زه پاتانه ورغلم. یو بل هلک په نشو کې راغلی و کور والا راله چې زما خدا دا پوزیشن دی زما دغه حال دی طلاق ځینې واخیستل سو 3-4 کوچني بچان پاته سو او الته چې شو الته کوچنی ماشوم په سګریټو په نشو کې رالی بیا ولاړې پسې مړ سو. د دې پوښتنه له چا کول کېږي له چا بې کوو. د الله رسول فرمایي کل مسکر حرام رواه البخاري، هر نشه اور شی دا حرام دی. په قرآن کې د چرسو د هیروینو د تاریاک ذکر نه دی راغلی، صرف د شرابو د نشې حکم راغلی دی. اوس یو سړی وایي یار الله شراب ښوولی دی نو دا تاریاکو چرسو پیرخې نه دي ښوولي. د الله رسول فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه اور شی دا حرام دی. اشه اوس چې دا خلک دا تاریاک دا افیون دا چرس دا پلانې څونه نمونه راغلي دي په کوم نمو د دې پوښتنه به له چا کول کېږي دا به څه چم کوو. که ته وایه پلاني مولوي صاحب فتوا راکړې ده تاریاک کرلی سي تاریاک خرڅولی سي نو ولې وایي دا په دواو کې هم کارېږي، دا په دواو کې هم کارېږي. ښه په دواو کې کارېږي. زه په دنیا کې د یوه مولوي صاحب مسله منم په دې حواله چې درویش تواکه مولوي صاحب هغه مولوي صاحب الله دې نه کوي الله دې نه کوي الله دې نه کوي د ځوان زوی په نشو کې رالی په تاریاکو کې رالی په چرسو کې رالی په اپیومو کې رالی د 1200 اوبه راځي په هغو کې رالی د 1200 ګولۍ راځي در ساره به ډانسونه کوي په هغو کې رالی په سمت ګونډ کې رالی په شیشه کې رالی. اوس هغه ولاړی تباسو ماینې طلاق ځینې واخیستی 3 بچانو مولوي صاحب ته ورپاته سلو نو راسئ مولوي صاحب ته مولوي صاحب چر څنګه دی اوس که مولوي صاحب ټول جایزه دي بیا یې وکړه او که ده ویل د بل زامن دي ځي د بل لوڼې دي طلاقېږي بس مولوي صاحب فتوا راکړې ده دا ضروري ده چې خامخا که شی حلال بیا به ته کوې یاره ته په دا خبره یې چې دا سړي باندې زه چاړه خرڅوم دی ځي سړی په وژني چاړه خرڅول حلاله ده جایزه ده چاقو خرڅول جایزه دي نو پر قصاب جایزه دي د کور والا دپاره جایزه دي کار جنا که ته په خبر یې چې دا سړی چاړه غواړي خنجر غواړي ځه پلانی په وژني بیا جایزه ده. اوس نه چې د مولوي صاحب زه پوښتم ولې مولوي صاحب ولې د بل زامن تباه کوې ولې ستا په هغه فتواو باندې چې په هغې کې به 1000 واره ته سوچ کوې ولې بس خلک خو هسې ده د میږي لاره ورکړه د اوښانو لاره نه پکې جوړوي او راسه زه به تا ته کوچني بچیانې در وښیم 3-4 بچیانې دي خاوند یې ولاړې په 3 میاشتې هم نه راځي په تاریاکو په چرسو په بل کې اخته سولو نن طلاق ته مسله راورسېده راسه کوچنی ماشوم دی په چرسو په تاریاکو په نشو کې رالی خرڅېدو راخرڅېده یې رالو هغه ولاړې مړ شو دې پوښتنه به د چا څه کېږي د دې پوښتنه به ګر څه د چا څه کېږي په ژوره به نه خطا باس په مدرسو به هم نه سره خطا باس پلانی اجسا مدرسه لري پلانی اجسا مدرسه په چی چلی وای دا قاچاق بر دی وای دا ډېرې روپۍ ورکوي مدرسو ته نو ستا قاچاقبري که تا یهودو لره وړې ده تا د یهود زامن په دې غم اخته کړي د جهاد په نیت د جهاد نیت نسته یو شی نسته پکې د خپلو درواغو د کاروبار په نیت یې کوې بیا خو به در سره ووایم او که تا د خپلې علاقې بچان ماشومان لړلې خوندې به اخته کړي دي بیا وزه قاچاقبر یم په لا اله الا الله که ولاړې د هر زوی د هر لور بدله الله له تا اخیستې نه وي
تا د خلکو کورونه څنګه ور خراب کړو راسه یار ته خو زموږ سره یو څو ورځې کښېنې که به ته کې داسې یو د دماغ د خوا څه کمزوري سړی چې یاره مولوي صاحب چې ودې ویل هغه منم چې دا کمرو لنګۍ والا به ګرد اوس ما خلاف شي منم چې په ما به پر مختلف هغه کمنټونه چې دي هغه وکړه په ما چې به کلیپونه چې دي هغه وچلوي خو پرېږدي والله کږدم په خدای قسم که دې پرېږدم د خپل زوی په باره کې نه د خپل ورور په باره کې دا د دغه ماشومانو په باره کې که ستا دي که د بل دي د هغو پر سر دلته ولاړ یم نور په دنیا کاروبارونه نشته چې ته رالې دا کاروبار ته ودرېدې ستا د الله رسول فرمایي کوم چا چې نشه وکړله او دی نشه سلو د الله رسول فرمایي 40 ورځې الله د ده لمونځ نه قبلوي د الله رسول فرمایي دا نشه دا ګناوې داسې پیدا کوي لکه د درخته چې شاخونه راوځي درخته چې شنه څنګه شاخونه داسې د دې نشې سه څه کېږي دا برایانې چې دی هغه پیدا کېږي زموږ د کالج یونیورسټۍ الکان بچان انجونې په دا خبرو اخته دي ولې اخته سلو یاره دماغ مې ډېر بوج بس عرضي طور مې یو شی وچ مال یار څه به دماغ پر سکون سي د الله رسول فرمایي په آخر زمانه کې به زما امت به د شرابو نوم لا ور بدل کړي دا بیر دی دا پلانۍ دی دا پلانۍ هر کل مسکر حرام هر نشه او رواه البخاري د الله رسول فرمایي دا حرام دی بس دا شرابو په حکم کې دی که ډېر که لږ اوس څه چمبه کوي تاویلونه کوي درواغ وایي د ملایانو په هغه مسله باندې عمل کوي چې ملا د کوم شي لپاره مسله ویلې ده چې دا یاره کمپنۍ والا دواو والا ګولۍ والا طبیبان استعمالولی چې تم په هغو کې ځان شامل یې که ته وایې نو چې حلال سو ولې ظالمه ستا کور ته به دا اور راورسېږي ستا کور ته به راورسېږي که دا کاروبارونه کوي دا پرېږدي ډېر مسلمانان دي هغه د یوروینیانو اسپتالونه خلاص کړي خپل مهنت مشقت کوي دا به الله جنت لره بیایي دا به الله جنت لره بیایي او دا کم څوک چې دا کاروبار کوي د هر بچي حساب الله د دغه تجارانو سره کوي نه ښایسته موټران چې د خولۍ چې کږه مږه یې چې ده زه چې دا د خلکو سره ډېر تعلق نه ساتم هغه دا بنیادي وجه ده غل به یې تاریاکي به یې چرسي به یې رویني به یې شرابي به یې قبضهګر به یې وروره تابع په مخه راخستی چې راځه مولوي صاحب پاتا لره راځه مولوي صاحب واده لره نه دي پاتا لره درځم نه دي واده لره درځم نه دي شادۍ لره درځم هېڅ شي نه درځم خطاباسو به نه سره د خلکو کورونه به نه خرابو الله دې وساتي الله دې وساتي الله دې دا چې کوم څوک په نشو کې هر الک دې الله داسې جوړ کړي لکه د دې نشې مخکې چې جوړو هر بچی دې الله داسې جوړ کړي لکه د دې او دغه طلاق قرار یې شکشني ماشومان پاته سو د دې زمواره څوک دی عدالتونه خو دروغجنان دي ورسه جج لره ورسه پر هغه ځای باندې 25 لک روپۍ ورکړه خلاص یې که دې یو ټک را بار کړي دی ته خلاص یې او هلته بل چا په جیب کې معمولي قدر نه څه کوې تا نو چې دغه دې د عدالتو حال سو نو به بیا د تجارانو څه حال الله دې د امت اصلاح وفرمایي الله دې امت ته هدایت وکړي الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي الله دې د نشو وساتي الله دې د نشو د خرڅېدو وساتي الله دې د نشو د اخیستلو وساتي او څوک چې د نشې کار کوي الله دې هغه وساتي کله کله د القانې په مابینځ کې یو سګرېټ ته وڅکوه یاره تماشه هر شي څه بیرېږي نن یې وڅکوئ سبا یې وڅکوئ بل سبا درې دودام بل سبا سګرېټ سو بل سبا نسوار سو بل سبا چرس سو بل چې ګوره تاریاک بل چې ګوره پاتنالۍ کې پروت دی ښایسته ځوان دی کوروالا یې د درو میاشتو د په انتظار ده چې کله به راولي بس الله دې معافي وکړي الله دې حلاله ګوله راکړي الله دې د حرام وساتي الله دې مغفرت وکړي الله دې ټول امت ته معافي وکړي الله دې اول دغه د قاچاقبران نه ده هغه فرعونیان چې یاره زه ډېر لوی کاروباري یم زه دا پلانۍ مدرسې چې اول دې الله ودې ته هدایت وکړي اول دې الله ما ته هدایت وکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مشتمل راکړي چې موږ دا وایو لا اله الا الله